السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. راځو دې درس کې اولنی فصل اندازهګیري کمیتونه، سکالري او وکتوري کمیتونه، د هغوی دوه ګونه ضرب، درې ګونه ضرب او آیډنټیټیز دا وویل شو. نو اولنی فصل خلاص دی. فقط او فقط همدغه درس کې یو څو مثالونه حلوو په وکتوري کمیتونو کې. د هغې وروسته بیا موږ حرکتونه پیل کوو. نو راځو دې درس کې مثالونه تشریح کوو. پیل د مرکبو او د وکتور نه کوو. دغه یو درې سواله مې مخکې نه رسم دي په خاطر کړی چې وخت بچت شي. اولنی دی ایکس وای مختصات یې راکړي، وکتور یې راکړی، زاویه یې راکړي. وکتور 3 متره دی، زاویه څو ده 45 درجې، د ایکس نه منفي پر لور. بل دې ځای کې وکتور راکړی ایکس او وای مختصات یې راکړي، زاویه 30 ته ای 4.5 متره دی. په دې دریم مثال کې د وکتور مرکبې راکړي. د ایکس مرکبه 2 متره ده، د وای مرکبه 2 متره ده. وکتور او جهات په لاس راوړئ. یعنې په دې وکتورونو کې دا دوه مثالونو کې د وکتور مقدار او زاویه راکړل شوی، مرکبې په لاس راوړو. په دې دریم مثال کې مرکبې راکړل شوي، وکتور او زاویه په لاس راوړو. ترتیب ورته په دې خاطر بدل او بدل شوی چې تاسو زاویه وپېژنئ. موږ په درس کې ویلي وو چې زاویه به د مثبت ایکس نه پیل کیږي او مثبته زاویه به وي. اوس که دې مثال ته راشو، دا د مثبت ایکس نه پیل شوې ده خو مثبته زاویه نه ده، دا منفي 45 دی. موږ که سوال حلوو باید دا زاویه په پام کې ونیسو. دا نو د هغې په پام کې نیولو په خاطر ټول دور 380 دی. دې ځای پورې څو دی 380. د 380 نه چې 45 منفي کې 380 منفي 45 لسونه 5 315. نو دا زاویه څو ده 315. د 315 زاویې قیمت او د منفي 45 قیمت دا مساوي دی، هم د ساین هم د کوساین. یعنی ساین د 45 درجې او ساین د 315 درجو دا خپل منځ کې مقدارن مساوي دي. وبه لیکم ساین د 315 درجو. په همدې ترتیب کوساین د 45 درجو او کوساین د 315 درجو مقدارن مساوي دي. شی مساوي دي، د مقدار له مخې قیمتونه مساوي دي. په همدې ترتیب که دې ته امتداد ورکړم داسې هلته چې کوم هغه راځي د هغې ساین او کوساین هم د دې سره مساوي دي، خو علامو ته به یې پام کوو. اوس دا کومه ربع کې ده دا زاویه؟ په 4مه ربع کې ده. په 4مه ربع کې ایکس مثبت دی نو د کوساین علامه مثبت. وای منفي وای دی ځکه مثبت وای پورته دی، منفي وای دی نو د ساین علامه منفي. نو ساین د 45 دا مساوي کېږي منفي ساین دی یا ساین د 315 دا مساوي کېږي ساین د منفي ساین د 45 سره. کوساین د 315 او کوساین د 45 مساوي دی. یا بله رابطه ساین د منفي 45 درجو دا مساوي کېږي منفي ساین د 45 درجې. کوساین د منفي 45 درجې دا مساوي کېږي مثبت کوساین د 45 درجې. دا رابطه هم لیکلی شئ، هغه رابطه هم لیکلی شئ. په همدې ترتیب بله رابطه ساین د 380 منفي تیتا دا مساوي کېږي منفي ساین د تیتا، ځکه دا ربع د 380 او د 270 مابین کې ده. او کوساین د 380 منفي تیتا دا مساوي کېږي کوساین د تیتا سره.
د دې نه هم استفاده کولی شي، د دې نه هم استفاده کولی شي، د هغې نه هم استفاده کولی شي. نور قیمت یې همغه د 45 درجو سره مساوي دی، خو د ساین علامه منفي ده او د کوساین علامه څنګه ده؟ مثبت ده. اوس راځم وکتور او زاویه چې راکړي د ایکس په محور باندې د ډي مرکبه یعنی ډي ایکس دا مساوي کیږي د ډي مقدار ضرب کوساین د زاویه. زاویه څو ده؟ منفي 45 یا ډي کوساین د 315 درجو چې هر یو لیکئ. د ډي مقدار څو دی؟ د ډي مقدار د 3 کوساین د 45 جذر 2/2 دی. او که چېرته اشاري عدد لیکئ، زه به کتاب نه ولیکم، تاسې موبایل کې وګورئ. که چیرې اشاري عدد لیکئ، زه یې د موبایل نه لیکم، تاسې څنګه وکئ؟ زه یې کتاب نه لیکم، تاسې د موبایل نه ولیکئ. 2 دا چې ټول ضرب کې دا به ټول تاسو راکړي 2.1 متر. نو د ایکس مرکبه یې څو شوه؟ دا مرکبه 2.1 متر مثبت طرف ته. د وای مرکبې ته وګورئ، مرکبه به راکړي خو منفي به وي، منفي وای په طرف، مثبت وای نه، یعنې د وای مرکبه به منفي جهت لري. که هغه تاسې ولیکئ ډي وای، دا به شي ډي ساین د منفي 45 لیکئ یا ډي ساین د 315 لیکئ. 315 قانوني نه دی، ځکه موږ د مثبت ایکس نه پیل کوو، هغې ځای پورې به زاویه رسوو. دا یې دې سره مساوي دی، ځکه یې لیکم، کنې قانوني دا شی دی. د ډي قیمت دی 3 او د ساین د 315 دی منفي جذر 2/2. او دا چې حل کوئ تاسې ته به راکړي قیمت منفي 2.1 متر. منفي علامه معنا د مبدا نه د منفي وای پر لور دی، منفي 2.1. نو مرکبې په لاس راوړي. د وکتور زاویه معلومه شوه، مقدار معلوم شو، مرکبې هم معلومې شوې. راځم دویم مثال ته. په دویم مثال کې د کتاب والا شی کړی، تاسو ته دا ښایي چې دا د ایکس محور او د وای محور، ایکس محور د وای محور دا اختیاري دی. خدای دې وکړي ته داسې ولیکې ایکس محور د وای محور دا اختیاري دی، چې زړه دې وي دې ته ایکس ووایه، دې ته وای ووایه. دا اختیاري دی، دې ته ایکس ووایه، دې ته وای ووایه. نو د دغې ښودنو دپاره یې سوال درته داسې جوړ کړی چې د ایکس محور دا دی، د وای محور دا دی، وکتور دا دی، خو د ایکس هم مثبت محور دی، د وای هم مثبت محور دی. اوس دلته که شکل ته وګورئ د څو طریقو نه استفاده کولی شي. دا شو د ای وای مرکبه، دا شو د ای ایکس مرکبه په ایکس محور باندې. که دا شکل زه داسې تاو کړم داسې، نو د وای محور یې داسې دوران ورکوم، دا به د وای محور شي، ایکس محور به پورته لاړ شي او وکتور به داسې راشي. دا زاویه به څو شي؟ 30 او هغه به ای شي 4.5. اوس بیا زه اختیار لرم دغې ته هغه ایکس وای ویله، زه ورته ایکس وایم، هغه کتاب والا ایکس ویله، زه ورته وای محور وایم. نامګذاري اختیاري ده چې کم ته ایکس محور وایي او کم ته د وای محور. اوس یې وکتور هم را کړی، د ایکس محور سره یې زاویه هم را کړې، نور اسانه دی. ای ایکس به مساوي شي ای کوساین 30 درجې او دا به شي ای 4.5
کوساین د 30 تاسې موبایل کې حل کړئ ټولې چې هغه کړې پیدا کړې د هغې قیمت راغلی دی 3.950 3.950 او ای وای مساوي کېږي ساین د 30 به واخلئ ای ساین د 30 درجې او دا چې تاسې محاسبه کړې دا راځي 2.1 متر واحد متر دی خو پام مو وي اوس موږ وای محور ایکس ته ویلی او د ایکس محور هم وای ته ویلی دا بیا تاسې بیرته صحیح کوئ ای ایکس ته به ای وای وای او جواب یې راشي 3.59 متر او دا موږ ای وای ای ایکس ته ویلی ګوره ځایونه هم بدل کړي وو نامګزاري او دا به شي ای ایکس به مساوي شي 2.1 متر نو د ایکس په محور باندې مرکبه کوچنۍ ده دلته شکل ته چې وګورئ ایکس نظر وای ته کوچنۍ ده مرکبه د ایکس مرکبه 2.1 ده او د بله مرکبه 3.5 نو دغه د محورونو تاول را تاول اختیاري محورونو ته نامګزاري ورکول اختیاري دي دریم مثال د مرکبې را کړي دي موږ وکتور او زاویه په لاس راوړو یوه مرکبه 2 متره ده او بله مرکبه -2 متره ده ځکه مثبت وای هغې طرف کې دی دا کومه روبه کې دی وکتور 4مه روبه کې دی نو یوه د مثلا دې وکتور ته څه وایم بي وکتور ورته وایم د بي وکتور مطلقه قیمت یوه مرکبه مربع جمع بله مربع او د جذر لاندې بي ایکس 2 دی چې مربع کې مربع جمع بي وای -2 دی چې مربع کې دا به 4 جمع 4 دا به شي 8 او دا به شي 2 جذر 2 2 جذر 2 د مقدار شو څه شی شو مقدار 2 جذر 2 ځکه راځي د اتو په ځای زه داسې لیکمې 2 ضرب 4 جذر لاندې دا ضرب دی 2 جذر لاندې 4 جذر لاندې دا 4 جذر 2 دی نو جذر لاندې 2 په خپل ځای ضرب 2 یا مخکې وروسته 2 جذر 2 مقدار هم پیدا کړو زاویه څنګه پیدا کیږي تانجند تیتا مساوي کیږي مقابل لزله بی وائی پر بی ایکس بی وائی سو ده دې ځکه محصل غلطیږي مرکبو ته به ګوره چې د دې علامه څنګه ده د دې علامه څنګه ده د علامو نه به تاسې ربع معلوموئ چې دا کومه ربع ده په دې ځای کې د وای مرکبه منفي ده د ایکس مرکبه مثبت ده د وای مرکبه ساین ده او ساین د وای محور ده بی ایکس مرکبه کوساین ده او کوساین ایکس محور ده اوس دا کومه ربع ده چې وای ورکې منفي ده او ایکس مثبت ده ربع ته کلاړ شو ایکس مثبت وای مثبت وای مثبت ایکس منفي ایکس منفي وای منفي دلته چې راشو ایکس مثبت وای منفي نو دا 4مه ربع ده څومره ربع ده 4مه ربع اوس ممکن دغه بی ایکس بر بی وای یعنی تانجند تیتا مساوي کیږي لږ متوجه بی وای سو ده -2 تقسیم مجاوره دا بشي -1 که چیرته دا علامه وم نه نیسئ مثبت 1 دواړه لیکم -2 بر 2 یو اوس دا زاویه ده د قیمت ده دا د کومې زاویې قیمت ده دا یو چې قیمت ماته راکوي دا د کومې زاویې ده اصل کې تانجند د 45 درجو یو ده تانجند د 45 درجو سو ده یو ده نو ما ځکه دلته علامت یې لرې کړه تر څو زه فقط قیمت پیدا کم دغه د اولنۍ ربع کې قیمت پیدا کم بیا وروسته د علامې نه زه ښودلی شم چې دا په 2مه ربع کې ده یا 3مه کې یا 4مه کې نو زاویه خو شوه 45 تیتا څو شوه
15 درجې. اوس دا 15 درجې کومه ربع کې ده؟ ربع ته به وګورو. دلته هم 15 تانجنت یو دی، دې ځای کې هم تانجنت قیمت یو دی، دې ځای کې هم د تانجنت قیمت یو دی، دې ځای کې هم د تانجنت قیمت یو 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 دی. اوس راځم زه ربع پیدا کول دپاره دغه مرکبې ګورم کومه یوه منفي ده کومه مثبت ده. وای منفي دی اکس مثبت دی، وای منفي دی اکس مثبت دی. نو څلورمه ربع ده. کله چې څلورمه ربع شوه یا به دا زاویه منفي 45 لیکئ یا به قانوني 315 لیکئ. نو مقدار دا شو او زاویه د ایکس محور سره یا 315 ته او یا منفي 45 ته، یعنی دې ځای کې دا وکتور دی. دا زاویه څو ده؟ یا منفي 45 ته یا مثبت 315 یا منفي 45 چې هر یوه زاویه لیکئ. نو دا دوه درې مثالونه په اولني مثالو کې دا وښودل شوه که چېرته یې وکتور درکړی زاویه او وکتور او زاویه یې درکړي مرکبې سره کوم په لاس راوړئ. خو تاسې ذهن ته په مهارت دا درکړو چې زاویه باید د ایکس مثبت محور نه ونیول شي. دویم کې دا درس یې درکړو چې هم باید زاویه وپېژنئ چې د ایکس مثبت محور نه ونیول شي او هم باید دا وپېژنئ چې د علامې څنګه دي؟ اختیاري دي. دا سوال ګورئ زاویه یې د وای نه راکړې، هلته ما محورونو نومونه بدل کړه. که د محور نوم نه بدلوي یعنې دا زه داسې لیکم محوراتو نوم نه بدلوم، ایکس او وای دی. اوس دا وکتور د وای سره داسې زاویه جوړوي، دا به شي 20. دا د ای وکتور دی او دا د ایکس. زه اوس د محوراتو نومونه نه بدلوم، خو چې دا 20 ته باید دغه زاویه څو راشي. 20 به زه فرمول کې نه لیکم چې ای ایکس مساوي کېږي ای کوساین دی 20 درجې، دا غلط دی. زه باید دغه درجه ولیکم ده او دا زاویه څو ده؟ 90 منفي 20 ته، یعنی ای کوساین دی 90 منفي 20 400 راغله او ای وای به څو شي؟ ای ساین دی 90 منفي 20. د 90 نه چې 20 هغه کې 43 تقریبا راځي. 43 نه 53. دا زاویه به څو شي؟ ای کوساین 53 لسونه اووه درې اتو نه درې پنځه دا به شي ای ساین 53. څو قیمتونه ورکړي هماغه قیمتونه به تاسو ته په لاس درکړي. نو دا محاسبت په هره طریقه کولی شي، هم محورونه بدلوی را بدلوی شي، هم دوران ورکولی شي، انتقال هم ورکولی شي. په دغه درس کې مرکبې را کړې وي وکتور په لاس راوړلو، په هغې کې مو دا زده کړه چې موږ باید ربع ولرو چې دا په کومه ربع کې دی. داسې نه چې هلته یو ځواب راشي موږ ووایو چې زاویه 45 نه، کیدای شي 45 وي، کیدای شي دویمه ربع کې 90 جمع 45 یو سل اتیا منفي 45 وي، کیدای شي دریمه ربع کې وي یو سل اتیا جمع 45 وي، یا کیدای شي دریمه ربع کې وي 200 جمع 45 وي، یا 380 منفي 45 وي. نو دې ته باید پام وي. په دې کې وکتور او مرکبې وشوې. اوس راځم د وکتورونو جمع ضرب او تقسیم ته. که چیرته دوه وکتورونه راکړي وي راځم د وکتورونو جمع ته. د وکتورونو جمع دپاره یو مثال راکړی دی، وایي یو محرک شرق غرب شمال جنوب. شرق ته ایکس وایم، شمال ته مثبت وای، غرب ته منفي ایکس او جنوب ته منفي وای وایم. یو کس 2.4 متر حرکت کوي
2.4 لسو ته 3 ګوتې وایم. لس، شل، دېرش، څلوېښت، 50، 60 او 0.4 دې ځای پورې بې ځایه شو. زاویه یې څومره جوړه کړې؟ 32 درجې. دا زاویه څو ده؟ 32. له دې وروسته د غرب سره د جنوب پر لور باندې 36 درجې جوړوي. یعنې که دا غرب شي 36 درجې جوړه کړه، بیرته حرکت داسې کوي. څومره حرکت کوي؟ 50.3 3 لس، شل، دېرش، څلوېښت، 50، 50. یعنې دې ځای پر راځي. څومره حرکت یې وکړو؟ 50.3 متره. د غرب سره یې د جنوب پر لور 36 درجې. اوله کې د شمال سره یې د شرق پر لور 32 درجې جوړه کړې وه. له دې وروسته 18.8 متره ښکته راځي. 18، لس، شل، تقریبا دې ځای پورې مستقیما د جنوب پر لور راځي او 18.8 متره. تاسې تغییر مکان اوس پیدا کړئ یا محصله وکتوري په لاس راوړئ. دغه یو مثال دی. وایي یو محرک د یوې نقطې نه روانیږي، د شمال سره د شرق پر لور 32 زاویه جوړوي او څومره بې ځایه کېږي؟ 2.4 متره. له هغې وروسته بیرته داسې جهت کوي چې د غرب سره د جنوب پر لور 36 درجې زاویه جوړوي او حرکت کوي 50.3. له دې وروسته بیا مستقیما د جنوب په طرف حرکت کوي 18.8 متره بې ځایه کېږي. نو تاسې د اولنۍ نقطې نه اخرني انجامه پورې بې ځایه کېدنه یا تغییر مکان پیدا کړئ. دا محصله وکتور شو. دې ته A وکتور وایم، دې ته د B وکتور وایم او دې ته د C وکتور وایم. 3 وکتورونه را کړي، غواړم 3 واړه سره جمع کړم. اوس اول درس کې موږ ویلي وو متوازن الاضلاع طریقه نه ده صحیح. سره کمې حلوئ. 2 وکتورونه یې درکړي، تاسې متوازن الاضلاع پیدا کړئ، سره کم کوئ. مجبوره یې اولنی وکتور ورپسې د B وکتور، دې نه متوازن الاضلاع دا وکتور شي او بیا ورپسې د C وکتور دا شي، بیا متوازن الاضلاع طریقه دا واخلئ. داسې یو شی به درکړي. یعنې لانجمنه ده کیسه. که تاسې د انتقال په طریقه حل کوئ او تیار د انتقال طریقه ده، ځکه د انتقال طریقه ده، انتقال طریقه کې موږ ویلي وو چې د یوه وکتور انجام ته به د بل وکتور مبدا راځي. هلته وګورئ د یوه وکتور انجام ته د بل وکتور مبدا راغلی. او د انتقال په طریقه کې موږ ویلي وو چې د هر وکتور د AX مرکبه پیدا کړو، د BX مرکبه پیدا کړو، د CX مرکبه پیدا کړو چې جمع کړو RX به راکړي. په همدې ترتیب چې د A وکتور د Y مرکبه پیدا کړو، د B د Y مرکبه پیدا کړو، د C د Y مرکبه پیدا کړو، موږ ته به د جمع په طریقه ساده سکالري جمع په طریقه سره RY راکړي. کله چې 2 مرکبې معلومې شوې، وکتور او زاویه اسانه ده. یعنی وکتور به موږ بیا پیدا کړو، R به مساوي شي RX مربع جمع RY مربع جذر لاندې، او زاویه به مساوي شي تانجن تیتا به مساوي شي RY بر RX. نو دا طریقه ډېره اسانه ده، پاکه او خلص هم ده. اوس د پیدا کول دپاره پام مو وي زاویه د X او د Y په مرکبو پیدا کولو کې د مثبت X نه نیول کېږي. یعنې د شرق سره به موږ زاویې پیدا کوو. اول راځو AX دا مساوي کېږي د A قیمت دی 2.4 کوساین د کمې درجې. دا اوس سوال دی. BX مقدار دی 50.3 کوساین د کمې درجې. C وکتور دی 18.8 متره بې ځایه شوی
کوساین د کمې درجې. اول ځکه نه لیکم چې تاسو لږ فکر وکئ، که چېرته م غلطي لرله وروسته به اصلاح شي. ای وای د ای وای قیمت 2.4 دی خو ساین د کمې زاویې. بی وای 50.3 ساین د کمې زاویې. سی وای 11.8 ساین د کمې زاویې. کله چې دا جمع کړه موږ ته آر وای او آر ایکس راکوي. چې راکوي آر وای آر ایکس. د ای ایکس مقدار 2.4 دی، زاویه د ایکس محور سره دغه زاویه ده دا، او دا څو ده؟ ټوله 90-20 ده، یعنې 90-20. دا مساوي کېږي لاسونه 2 8 د 8 نه 3 5. زاویه به 8.50 ولیکئ. دا زاویه څو شوه؟ 8.50 درجې. راځمه د بي وکتور زاویه کومه یوه زاویه ده؟ د 18 راکړې، خو دا خو د -x سره زاویه ده. ته به د شرق سره دې سره موازي رسم که، دغه نه دې ځای پورې زاویه به پیدا کوي. ده تر دې ځای پورې 1 ده، 1 جمع 18 دا مساوي کېږي 6 3 واته 11 یو حاصل 214. 214. نو د بي وکتور زاویه څو ده؟ 214 درجې. 214 درجې. سی وکتور زاویه. سی وکتور مستقیما د منفي وای په جهت راکوز شوی دی. نو دې ځای پر 1 بیا 90 280. څو؟ د دې وکتور زاویه د مثبت ایکس سره دې ځای پورې 90 1 بیا 90 270. نو دغه زاویه څو لیکو؟ 270 درجې. دا به شي 270 درجې، او دا مساوي کېږي نور کار د انسان د عادي وسې نه وځي. تاسې مجبوره یې په موبایل باندې دا زاویه پیدا کړئ د 2 یو کې ضرب کې، دا زاویه پیدا دی کې ضرب، دا پیدا دی کې ضرب، زاویه پیدا او ضرب یې کوئ. تاسې په موبایل باندې وکړئ. یو ځای کتاب نه لیکم. د ایکس مرکبې 38.7 دا راځي 38.7 متره، واحد متر دی. منفي 6.6 منفي 6.6 متره. په همدې ترتیب 0 او منفي 1. دا به شي 0 او دا درې واړه چې جمع کې موږ ته به شی راکړي منفي 0.99. منفي 0.99. د آر ایکس مرکبه پیدا شوه. د وای مرکبې چې پیدا کې 1.4 متر منفي 3.8 او بله ده منفي 11.8 او چې جمع یې کې د دې قیمت به راشي 9.29 متر. آر وای مرکبه هم پیدا شوه. که زه مرکبو ته وګورم د ای وکتور زاویو کې غلط نشي. د ای وکتور په اولنۍ ربع کې دی، نو د اولنۍ ربع د ایکس مرکبه مثبت ده، د وای مثبت ده. د ایکس مرکبه مثبت ده، د وای مثبت ده. دویم وکتور په درېیمه ربع کې دی. وینئ دې ربع کې دی. په دې ربع کې ایکس هم منفي دی، وای هم منفي دی. د ایکس مرکبه هم منفي راغلی، د وای مرکبه هم منفي راغلی. درېیم وکتور په 270 باندې منطبق د وای په محور پروت دی.
نو دی وای په محور د ایکس مرکبه نه لري، صفر لري، او دی وای مرکبه همدغه وکتور دی خو علامه منفي. د ایکس مرکبه صفر ده، دی وای مرکبه همدغه د وکتور قیمت 12.8 دی خو علامه منفي. اوس دا چې تاسو سره جمع کوئ ځواب منفي 9.9 راکوي. دا چې جمع کوئ تاسو ته ځواب درکوي 9.29. اوس چې مقدار پیدا کوو دغه فرمول نه استفاده کوو، دا مساوي کیږي منفي 9.9 مربع جمع 9.29 مربع جذر لاندې. دا تقریبا 10 ته ورنږدې ده چې مربع کم 100، 9 ته ورنږدې ده چې مربع کړم 100. 100 جمع 100 200، او د 200 جذر چې هر څو راځي لکه زه دقیق وایم 12.9 په موبایل باندې حل کوي 12.9 متر. دغه مقدار قیمت څو دی 12.9 متر. خو بیا هم پام وي لاسته راغلی وکتور په دویمه ربع کې دی، په څویمه ربع کې دی؟ دویمه ربع کې. شکل نه دلته ګورم دا په هغه ربع کې ده چې ایکس منفي ده، د ایکس مرکبه د وای مرکبه مثبت ده، ایکس منفي وای مثبت کومه ربع ده؟ دا منفي دا مثبت په دې ربع کې پروت دی. اوس زاویه څنګه پیدا کوم؟ د زاویې پیدا کول دپاره یا به د 180 نه کمه زاویه ده، د 90 نه زیاته زاویه ده، یعنی دا زاویه د 180 او د 90 مابین کې ده، یعنی دویمه ربع کې ده. دې ځای نه به تانجن د تیتا مساوي شي وای مرکبه 9.92 تقسیم د ایکس مرکبه 9.9. او دا چې تاسو تقسیم کوئ او بیا وګورئ چې دا د کومې زاویې تانجن دی، دا د کومې زاویې تانجنت دی. دې ځای کې محصل غلطېږي چې د تانجنت دی خو راواړئ معکوس ولیکي بیا نه شي حلوی. د معکوس مقصد دا دی چې دې نه کوم عدد راشي هغه به ته جدول کې وګورې وبګورې چې دا د کومې زاویې قیمت دی، هغه زاویه به تا دپاره ځواب شي. دا د 9.9 قیمت درکوي، خو 9.9 اولنۍ ربع کې دی. چې کله اولنۍ ربع کې دی ته باید د دویمې ربع ته واړوې د 180 منفي 9.9 کې څو ځواب به راشي؟ 129 درجې، یعنی 180 منفي 9.9 180 9.9 درجو زاویه بیا د تانجنت سره د دوو قیمت یا به د 9.9 وي او یا به د 90 جمع 9.9 90 جمع 9.9 وي، یا به زاویه دلته 9.9 وي یا به 90 جمع 9.9 وي. تانجنت دپاره وای تناظر نه دی، تانجنت دپاره صفر تناظر دی. نو 90 جمع 9.9 دا به شي 9.129 یا به 129 درجې وي یا به 9.9 درجې وي. نو 9.9 خو اولنۍ ربع کې ده، د دې 9.9 دپاره دا مثبت دی دا مثبت دی، نو 9.9 نه ده صحیح. 129 به وګورو، په 129 دویمه ربع ده، په هغې کې وای مثبت دی ایکس منفي دی، نو دا یې وای صحیح ده. دا زاویه څو ده؟ د من قیمت دی. کیدای شي په دریمه ربع کې یو قیمت ورکړي، کیدای شي څلورمه کې هم ورکړي. نو ربع په نظر کې نیول ډېر مهم دی. دا و د وکتورونو جمع. په دې مثال کې څو شیانو ته پام وکړو. زاویه باید د ایکس د محور نه وي، دا نه چې ته ډایرکټ زاویې لیکي چې دا 32 دی، دا لیکم دا 36 دی او دا 400 هغه لیکم. نه، ته به زاویه د مثبت ایکس محور نه اندازه کوي او اخره کې چې کومې مرکبې راوړل شوې راغلې په لاس د هغې علامې به ګورې چې دا په کومه ربع کې موږ ته زاویه راکوي. ورپسې یو مثال بل دی. که چیرې د ا وکتور را کړی وي، دو وکتورونه را کړي، دواړو تفاضل پیدا کوم، یعنی د ډي یو وکتور دی، دا قیمت دی 6i 3j منفي k 6i
3 جے منفي کې او د ای وکتور دی 4 آی منفي 5 جے جمع اته کې وخت یې څه دی رانه تاسې 2 ډي منفي ای وکتور په لاس راوړئ دا شی په لاس راوړئ 2 ډي منفي ای وکتور په لاس راوړئ نو هلته موږ ډي لرو په 2 سکالر کې باید ضرب کو په 2 کې باید څنګه ضرب کو چې څو 2 ډي راکړي ډي مساوي کېږي 6 آی جمع 3 جے منفي کې 2 ډي به مساوي شي 2 ضرب 6 12 آی 2 ضرب 3 6 جے 2 ضرب 1 2 کې موږ ته د 2 ډي قیمت راغلو چې کله د 2 ډي قیمت ای نو ای به منفي 1 ضرب ای ولیکم منفي 1 ضرب ای دا به مساوي شي د ای قیمت را کړی اول ای لیکم اول څه لیکم ای لیکم دلته ای مساوي کېږي 4 آی منفي 5 جے جمع اته کې منفي 1 ای به مساوي شي منفي 1 ضرب 4 منفي 4 آی منفي 1 ضرب منفي 5 جمع 5 جے منفي 1 ضرب 8 منفي 8 کې نو د منفي ای قیمت هم پیدا شو د 2 ډي قیمت هم پیدا شو دواړه طرف به طرف څنګه کوم جمع کوم یعنی 2 ډي جمع منفي ای 2 ډي قیمت دا دی 12 آی جمع 6 جے منفي 2 کې او د منفي ای قیمت دا دی منفي 4 آی جمع 5 جے منفي 8 کې اوس غواړم دواړه طرف به طرف څنګه کم جمع کم دا به شي 2 ډي منفي ای ګوره ما د منفي علامه منفي عملیه ما نه ده اجرا کړې مخکې ما تاسو ته ویلي وو منفي او مثبت یو شی ده فقط او فقط چې دا کم وکتور ورنه منفي کېږي د ده جهت متضاد کېږي نور عملیه هم هغه د جمع ده لاسته راغلی قیمت موږ ته 2 ډي منفي ای راغلو او دا مساوي کېږي 12 نه 4 د آی خپل منځ کې جمع کېږي 12 نه 4 اته آی د جے خپل منځ کې جمع کېږي 6 او 5 11 جے منفي 2 منفي 8 منفي 10 کې دا قیمت شو مثالونه لږ ډېر لوم تر څو تاسې لږ مهارت څنګه شي زیات شي او ډاډه شي په دې سوالونو حلولو کې که چیرې د ا وکتور او د بی وکتور راکړل شوي وي د ا وکتور 53 درجې جوړوي دا زاویه 53 ده د ا وکتور دی د بی وکتور 130 درجې جوړوي 130 90 دا زاویه څو ده 130 درجې او قیمتونه یې څو راکړي بي 15 دی ا 4 دی د بي وکتور قیمت 15 متره دی د ا وکتور قیمت دی 4 متره تاسې ا ډاټ بي پیدا کړئ څه پیدا کړئ ا وکتور ډاټ بي وکتور پیدا کړئ نو د ا ډاټ بي پیدا کول دپاره موږ فرمول لرو سکالري ضرب دی ا مطلقه قیمت بی مطلقه قیمت کوساین دوی ترمن زاویه د دوی ترمن زاویه نو دوی ترمن زاویه باید پیدا کو کومه زاویه پیدا کو دا زاویه اوس دا زاویه څومره ده 130 نه چې 53 منفي کې 130 منفي 53 لسونه 3 اوه 12 نه 15 اوه اووه درجې ده دا درجه څو ده اووه نو دا به شي د ا مطلقه قیمت څو دی 4 د بي مطلقه قیمت څو دی 15 کوساین دی اووه درجې او دا چې تاسې ټول حل کوئ په موبایل
نو دا براشي 4.5 4.5 متره. لاسته راغلی وکتور به څه شي 4.5 متره. په 2-3 طریقو نور عملیږي. یعنی د ا وکتور ارتسام پیدا که دلته دا شی پیدا که دی کې ضرب که. د بی وکتور ارتسام پیدا که دا پیدا که دی کې ضرب که. یا د دم مرکبی پیدا که د دم مرکبی پیدا که ax bx جمع ay by. ځواب به درکړي چې هر طریقې نه استفاده کولی شئ حلولی شئ. د مرکبو له مخې، د ارتسام له مخې، د زاویې له مخې. راځم یو څو مثالونه نور لوم. د A او B وکتورونه راکړي. د A وکتور دی 15i جمع 3j. د B وکتور دی -3i جمع 2j. د A جمع B وکتور مقدار او جهت دواړه پیدا کوي. مقدار او جهت دواړه پیدا کوي. نو د A وکتور جمع B وکتور دا مساوي کیږي د I سره I جمع کوم 15-3 2i جمع د J سره J جمع کوم 15j. دا د A جمع B وکتور شو. اوس د مقدار پیدا کول لپاره د X مرکبه 2 ده د Y مرکبه 15 ده. نو د A جمع B مقدار دا مساوي کیږي 2 مربع جمع 15 مربع جذر لاندې. دا بشي 4 جمع 25. دا بشي جذر 29. جذر 29 او که حل کوي 15.385 د مقدار شو. زاویه به څنګه شي؟ تیتا مساوي کیږي آر کې تانجنت دی وای مرکبه تقسیم دی ایکس مرکبه یا تانجن معکوس دی وای مرکبه سو ده 15 ده مثبت دی ایکس مرکبه سو ده 2 ده مثبت. دا مثبت ته دا مثبت ته. نو په اولنۍ ربع کې د منګه لاسته راغلې زاویه ده 15/2 چې دغه کوي تقسیم کوي هغه راځي د 88 درجې. نو په اولنۍ ربع کې زاویه همدا صحیح ده. بل مثال دی کچیرې A زاویه راکړې وي وکتور راکړې وي 4i -3j جمع کې او د B وکتور راکړې -i جمع j جمع 4 کې A جمع B پیدا کوي A -B پیدا کوي. نو د A جمع B لپاره دواړه جمع کوم 4 -1 3i -3 جمع 1 -2j 4 جمع 1 جمع 15 کې. صرف وکتور یې غوښته مقدار او زاویې نه دي غوښتي. نو هغې نه صرف نظر همدی قیمت شو. A -B پیدا کوم. نو دغه د B علامې به منفي شي. یعنې د A وکتور دی 4i -3j جمع کې د -B وکتور به شي د B علامې برعکس منفي جمع به شي جمع دا منفي به شي
جمع ده منفي څلور کې بشي او دا دواړه که زه اوس جمع کم دا بشي A منفي B وکتور څلور او یو پنځه I منفي درې منفي یو منفي څلور J منفي څلور جمع یو منفي درې کې دا شو دوه وکتورونه دواړه وکتورونه په لاس راغلل بل مثال دی که چیرې A وکتور یې راکړی څلور I منفي درې J او د B وکتور یې راکړی شپږ I جمع اته J تاسې د A مطلقه قیمت پیدا کړئ تاسې شی پیدا کړئ د A مطلقه قیمت او جهت د A مقدار او تیتا د B مقدار او تیتا A جمع B A منفي B او بس د A مطلقه قیمت پیدا کول دپاره A وکتور راکړی څلور I منفي درې J څلور I د X په محور څلور واحده دوه درې څلور د X مرکبه منفي درې J د Y په محور درې خو منفي دغه وکتور دی په سوی مربع کې دی څلورمه کې د مطلقه قیمت پیدا کول دپاره A مساوي کېږي څلور مربع جمع منفي درې مربع جذر لاندې دا به شي شپاړس جمع نهه او دا به شي پنځه ویشت او دا به شي پنځه دا د A مطلقه قیمت شو تیتا چې پیدا کوم تانجنت تیتا نه پیدا کېږي یعنی تانجنت تیتا مساوي کېږي مقابله ذله مقابله ذله د Y مرکبه ده درې مجاوره ذله څو ده څلور علامې که لیکئ او که یې نه لیکئ په کس زاویه پیدا کړئ ربع راته معلومه ده څلورمه ربع کې ده دا په څویمه ربع کې ده څلورمه ربع کې درې بر څلور چې تاسې تقسیم کئ او بیا زاویه وګورئ نو هغه زاویه به وي اووه دېرش درجې څو درجې به وي اووه دېرش درجې خو دا اووه دېرش درجې په اوله ربع کې ده باید درې سوه شپېته منفي اووه دېرش یا منفي اووه دېرش درجې وي تیتا به څو شي منفي اووه دېرش درجې تر څو څلورمې ربع کې دا ځواب موږ ته راکړي زاویه اووه دېرش درجې ده خو جهت منفي زاویه اووه دېرش درجې ده خو جهت څنګه منفي د B وکتور مقدار او زاویه پیدا کوي B وکتور تیار راکړی د B وکتور مقدار شپږ مربع اته مربع شپږ مربع اته مربع جذر لاندې شپږ دېرش اته څلور شپېته څلور او شپږ لس یو حاصل څلور او شپږ لس یو حاصل شپږ او درې نهه او یو لس سل نو د B مطلقه قیمت لس دی زاویه به څنګه شي تانجن د تیتا مساوي کېږي Y بر X Y څو دی اته بر شپږ که شکل ته راشو د X مرکبه اته ده Y مرکبه اته ده ګورئ دوه څلور شپږ اته دی د Y مرکبه دوه څلور شپږ دی د X مرکبه اوس دا چې تقاطع وکړي دا وکتور شو زاویه یې د پنځه څلوېښتو نه زیاته ده شکل کې داسې ښکاري زاویه یې د پنځه څلوېښتو نه څنګه ده اضافه ده نو د ده زاویه که تاسې حل کوئ راځي درې پنځوس درجې څو درجې درې پنځوس درجې د
د نورو طریقو نه هم استفاده کولی شئ. د نورو طریقو نه هم استفاده کیږي. هغه څنګه؟ د مثال په ډول که زه چیرته د A وکتور ډاټ آی وکتور ولیکم، دا مساوي کیږي د A مطلقه قیمت، د آی مطلقه قیمت او کوساین د آی د ایکس په محور پروت دی او دا به کار ځای کې پروت وي. د دوی ترمنځ زاویه یا د ایکس محور سره زاویه یا د ایکس په محور مرکبه کوساین د تیتا خو د ایکس محور سره او دا به شي یو ا کوساین د تیتا ا کوساین تیتا او ا کوساین د تیتا د ایکس په محور مرکبه ده. ا کوساین د تیتا څه ده؟ د ایکس په محور مرکبه. نو دې ځای نه دغه طرف زه ولیکم د A وکتور ضرب آی دا مساوي کېږي د A وکتور ضرب کوساین تیتا. کوساین د تیتا به مساوي شي د A وکتور ضرب آی تقسیم د A مطلقه قیمت. نو د یو وکتور د کوساین تیتا چې پیدا کوي د دې فرمول هم استفاده کیږي. کوساین د تیتا به مساوي شي د A وکتور خپله څلور آی منفي درې جې ضرب د آی وکتور آی تقسیم د A مطلقه قیمت څلور مربع درې مربع یعنی څلور مربع منفي درې مربع جذر لاندې د مطلقه قیمت دی. دا چې حلوه آی ضرب آی یو نو څلور آی ضرب جې صفر تقسیم څلور مربع درې مربع شپاړس نهه پنځه ویشت دا به شي څلور بر پنځه. کوساین د تیتا مساوي کېږي څلور بر پنځه تیتا به مساوي شي کوساین ماکوس څلور بر پنځه دا به شي صفر اشاریه اته. و صفر اشاریه اته وګورئ د کمې زاویې کوساین دی هغه به تاسو ته درکړي 30 درجې. په همدې ترتیب تاسو د بي هم پیدا کولی شئ. بل هېڅ شی غوښتی وم A منفي بي او A جمع بي پیدا کوي. A جمع بي خو اسانه دی، دواړه جمع کوي 10 آی جمع 15 جې A جمع بي پیدا شو. که مطلقه قیمت پیدا کړی وي دا مربع جمع دا مربع جذر لاندې که چېرته زاویه پیدا کړې وي غوښتل وي نو که تانجن دی پیدا کوئ 15 بر 10 د کومې زاویې تانجن دی اولنۍ ربع ده او که چېرته کوساین نه پیدا کوئ دا وکتور ضرب آی آی چې دې کې ضرب کې 10 تقسیم د مطلقه قیمت ډایرکټ لیکلی شي ښه یعنی کوساین د تیتا دا د A جمع بي وکتور دی مستقیما د آی مرکبه تقسیم دا او دا یا مطلقه قیمت 10 مربع 15 مربع جذر لاندې دا د کوساین زاویې پیدا کول یا د تیتا پیدا کول د کوساین له جنس و. که د وای له جنس پیدا کوي اسانه دی د ج مرکبه تقسیم د A مطلقه قیمت نو پیدا کېدل څنګه دي؟ اسانه دي. بل مثال دی A منفي بي او A جمع بي نور اسانه و. د A وکتور دی که چېرته هر وکتور په واحد وکتور کې ورضرب کو د A وکتور د ده په واحد وکتور کې ضرب کو موږ ته څه راکوي په همدې خپل محور باندې مرکبه راکوي. دغه محور باندې مرکبه د A وکتور که په آی کې ضرب کو دا A ایکس راکوي که د A وکتور د J په محور واحد کې ضرب کو A وای راکوي که د A وکتور د K په واحد وکتور کې ضرب کو موږ ته A زیډ راکوي.
مخکې هغې سوال کې حل شو. ثبوت کې چې A ډاټ A دا مساوي کېږي A مربع سره. فرمول دی A ډاټ A دا مساوي کېږي د A مطلقه قیمت د A مطلقه قیمت کوساین د دوی ترمنځ زاویه صفر A ډاټ A کوساین صفر و یو A مربع. نو A ډاټ A مساوي کېږي څو سره A مربع. که چیرته وکتوري ضرب کو A کراس A د تعریف له مخې د A مطلقه قیمت د A مطلقه قیمت ساین دوی ترمنځ د زاویې A ساین صفر و صفر. نو A کراس A صفر کېږي A ډاټ A مربع کېږي. بله که چیرته د A وکتور وي 3i جمع 3j جمع 3k د B وکتور وي 2i جمع j جمع 3k. تاسې A B پیدا کوئ. تاسې چې پیدا کوئ دې دواړو ترمنځ زاویه پیدا کوئ. فقط او فقط تیتا پیدا کوي. شی پیدا کوي تیتا. نو د زاویې پیدا کول دپاره اسانه طریقه A ډاټ B دا مساوي کېږي A B کوساین تیتا. کوساین تیتا به مساوي شي A ډاټ B پر A B. اوس A ډاټ B هلته مرکبې را کړي. شی را کړي مرکبې. نو A ډاټ B دا مساوي کېږي AX BX جمع AY BY جمع AZ BZ. AX BX 3 ضرب 2 شپږ AY BY 3 ضرب 1 3 AZ BZ 3 ضرب 3 9 دا به شي 9 او 9 اتلس. A ډاټ B پیدا کړو څو شو اتلس. تقسیمې د A مطلقه قیمت د B مطلقه قیمت. د A مطلقه قیمت A مساوي کېږي AX مربع جمع AY مربع جمع AZ مربع جذر لاندې یعنی 3 مربع جمع ورپسې 3 مربع جمع ورپسې 3 مربع 9 9 9 جذر لاندې. دې نه چې هر عدد راغلو یا یې همداسې پرېږدئ. د B مطلقه قیمت 2 مربع 1 مربع 3 مربع 2 مربع 1 مربع 3 مربع جذر لاندې. دا به شي 4 جمع 1 جمع 9 دا به شي جذر 14. کله چې دا قیمتونه پیدا کړه دلته به یې قیمتونه ولیکو. کوساین تیتا به مساوي شي A ډاټ B اتلس تقسیم د A مطلقه قیمت 22 د B مطلقه قیمت 14 دا به شي اتلس پر 22 او 14 چې هر عدد تاسو ته راغلو حل یې کوئ. که زه حلوم اوس دلته یا ممکن غلطي وکړم. که غلطي ونه کړم نو وخت ښه ډېر نیسي. وخت څنګه کېږي ښه ډېر نیسي. دغې نه راځي دې دواړو نه زه کتاب نه لیکم 19.45 او دا عدد چې په دې تقسیم کوم وګورم زاویه موږ ته راکوي 21.50 بل مثال دی. 2-3 مثالونه حلوم تر څو زه آخري موضوع پورې ورسېږم بیا نور انشاءالله بس به وي. A وکتور یې راکړی
درې آی درې جې منفي 2 کې درې آی درې جې منفي 2 کې د بی وکتور را کړی منفي آی منفي 4 جې 2 کې منفي آی منفي 4 جې 2 کې د سی وکتور را کړی 2 آی 2 جې کې 2 آی 2 جې او کې تاسې A ډاټ B کراس C پیدا کړئ A ډاټ B کراس C اول A ډاټ B کراس C پیدا کړئ نو د دې پیدا کول دپاره اول زه باید B کراس C پیدا کړم بیا A کې ضرب کړم B کراس C مساوي کیږي د دې فرمول ډیټرمینانت سره مساوي دی آی جې کې د بی مرکبې منفي 1 منفي 4 2 منفي 1 منفي 4 2 د سی مرکبې 2 2 1 2 2 1 اوس دا ډیټرمینانت مساوي کیږي آی مشترک دا به نه اخلو منفي 4 ضرب 1 منفي 4 بیا منفي 2 ضرب 2 4 منفي جې مشترک منفي 1 ضرب 1 منفي 1 بیا منفي 2 ضرب 2 منفي 4 جمع کې مشترک منفي 1 ضرب 2 منفي 2 منفي 2 ضرب منفي 4 منفي 8 او دا مساوي کیږي منفي 8 آی منفي 15 منفي جې جمع 15 جې دا بشي جمع 8 منفي 2 شپږ جمع شپږ کې دا د بی کراس سی وکتور مې په لاس راوړو اوس A ور ضربوم A ډاټ بی کراس سی دی A ډاټ بی کراس سی او دا مساوي کیږي د A وکتور 3 آی جمع 3 جې منفي 2 کې ډاټ دې دواړو چې کوم وکتور راغلو منفي 8 آی جمع 15 جې جمع شپږ کې اوس دا دوه وکتورونه دي ترمنځ سکالري ضرب دی نو خپلې مرکبې څنګه کیږي ضربیږي د آی سره ضربیږي 3 منفي 8 منفي 24 جمع د جې سره 15 ضرب 3 15 جمع شپږ ضرب منفي 2 منفي 12 دا به شي منفي 12 تاسو چې دا سره کوئ منفي 12 او 24 منفي شپږ 10 جمع 15 منفي 21 منفي 21 یا 24 کتاب کې 24 دی جمع 15 منفي 12 دا 20 راغلی ده دغه 8 آی 8 آی حق دا حل کې چې هر څو راغلی یا به زه کوم ځای کې غلط شوم د کتاب ځواب څو دی دا یې نه لیکلی ده دغه یو منفي 4 منفي 4 اته راځي درې درې 2 یو 4 2 او 2 2 یو صحیح یم چې هر څه ځواب راغلو همدی ځواب شو په دې سوال کې بل څه غوښتي A ډاټ B جمع C پیدا کړئ A ډاټ B جمع C پیدا کړئ نو اول B جمع C پیدا کوم B جمع C B وکتور څو دی منفي I منفي 4 J جمع 2 K او C وکتور څو دی 2 I 2 J جمع K او تاسو دواړه جمع کوئ چې B جمع C درکړي دا وشي من جمع I
منفي څلور نه جمع دوه منفي دوه جې جمع یو جمع دوه جمع درې کې کله چې دا پیدا کړو اوس د ا سره یې څنګه کوي ضرب کوي یعنی ا ډاټ بی جمع سی څنګه وکوي ضرب اوس ډاټ دی نو ترمنځ یې خپلې مرکبې اول ا لیکم د ا وکتور درې آی جمع درې جې منفي دوه کې بیا ډاټ بی جمع سی وکتور آی منفي دوه جې جمع درې کې آی سره درې جمع جې سره درې ضرب دوه منفي شپږ د کې سره منفي دوه درې منفي شپږ منفي شپږ منفي شپږ منفي دولس منفي نهه درې چې تېنه ورنه منفي کې منفي نهه یې ځواب دی څو دی منفي نهه بل یو وخت تاسې ا کراس بی جمع سی پیدا کوئ ا کراس بی جمع سی اوس اول زه باید بی جمع سی پیدا کم بی جمع سی بی او سی دا دوه او منفي یو مثبت آی منفي څلور جمع دوه منفي دوه جې یو او دوه جمع درې کې دا وکتور ما پیدا کړو د ا وکتور سره یې کراس ضرب کوي نو ا کراس بی جمع سی دا مساوي کېږي ډیټرمینانت آی جې کې اول د ا مرکبې درې درې منفي دوه درې درې منفي دوه بیا د دې دواړو مرکبې یو منفي دوه درې یو منفي دوه درې کله چې دا ولیکل نور اسانه دی آی مشترک درې ضرب درې نهه منفي دوه ضرب منفي دوه څلور منفي جې مشترک چې جې د مشترک واخستو دا به نه پام کې نه نیسئ درې ضرب درې نهه منفي یو منفي دوه منفي دوه جمع کې مشترک دا ستون او ستر د منځه ځي درې ضرب منفي دوه منفي شپږ یو ضرب درې درې نهو نه چې څلور لاړ شي پنځه آی منفي جې پنځه او جمع دوه نهه جمع دوه یولس جې منفي شپږ منفي درې منفي نهه کې دا ټول ځواب شو دا څنګه شو دغه کلي ځواب شو کچیرې ا وکتور آی منفي دوه جې جمع کې وي او د بي وکتور څلور آی منفي څلور جې څلور آی منفي څلور جې جمع اووه کې وي تاسې د ا وکتور د ا وکتور په بي وکتور باندې ارتسام پیدا کوي د ا وکتور ارتسام په بي باندې پیدا کوي نو دې دپاره د ا وکتور او بي وکتور دا مساوي کېږي ا بي کوساین تیتا سره زاویه یې نه ده راکړې د دې ځای نه ا کوساین د تیتا ا بي به شي ضرب د بي وکتور یعنی ا کوساین د تیتا به څنګه شي د ا ارتسام به شي د بي په وکتور باندې یا ا کوساین د تیتا به شي ا آی د دې ځای نه ا بي به مساوي شي ا وکتور بي وکتور پر د بي مطلقه قیمت د بي مطلقه قیمت ا بي وکتور دا مرکبو له مخې یو ضرب څلور
څلور جمع منفي دوه ضرب منفي دوه اته جمع یو ضرب اوه د بي وکتور مطلقه قیمت څلور مربع منفي څلور مربع اوه مربع څلور مربع منفي څلور مربع اوه مربع جذر لاندې دا به شي یولس اته نولس جذر لاندې شپاړس نهه څلوېښت چې هر څو قیمت تاسو ته درکړو هغه به تاسې ځواب شي هغه به تاسې څنګه شي ځواب دا به د ا وکتور هغه شي ارتسام په بي باندې بل شی غوښتي د بي وکتور واحد وکتور په لاس راوړئ د بي وکتور واحد وکتور په لاس راوړئ نو موږ د بي وکتور لیکلی شو د بي مطلقه قیمت ضرب د بي واحد وکتور دې ځای به د بي واحد وکتور مساوي شي د بي وکتور پر د بي مطلقه قیمت د بي وکتور څه دی څلور آی منفي څلور جې جمع اوه کې تقسیم مطلقه قیمت څلور مربع منفي څلور مربع اوه مربع جذر لاندې او دا به شي څلور آی منفي څلور جې جمع اوه کې څلور چې مربع کې شپاړس جمع شپاړس جمع نهه څلوېښت جذر لاندې او دا به مساوي شي څلور آی منفي څلور جې جمع اوه کې تقسیم شپاړس او شپاړس دوه دېرش دوه دېرش او نهه څلوېښت یو اتیا او دا به مساوي شي څلور آی منفي څلور جې جمع اوه کې د یو اتیاو جذر نهه دا به شي څلور بر نهه آی منفي څلور بر نهه جې جمع اوه بر نهه کې دا واحد وکتور شو دا څه شو واحد وکتور شو د کتلو دپاره آیا دا واحد وکتور دی او که نه دی نو مطلقه قیمت یې ګورو د بي مطلقه قیمت څلور بر نهه مربع منفي جمع منفي څلور بر نهه مربع جمع اوه بر نهه مربع جذر لاندې میزان یې کوم دا به شي شپاړس بر یو اتیا دا به شي شپاړس بر یو اتیا او دا به شي نهه څلوېښت بر یو اتیا جذر لاندې دا به شي یو اتیا مشترک شپاړس شپاړس او نهه څلوېښت یو اتیا نو مطلقه قیمت څو راغلو یو پس معلومیږي چې همدا څه شی دی واحد وکتور دی د چا د بي وکتور په همدې ترتیب د ا هم واحد وکتور پیدا کولی شئ کله مې چې د بي واحد وکتور پیدا کړو نو د ا ارتسام په بي باندې د ا وکتور ضرب د بي واحد وکتور د ا وکتور ضرب د بي واحد وکتور ا وکتور د آی منفي دوه جې جمع کې ضرب د بي واحد وکتور څلور بر نهه آی څلور بر نهه جې اوه بر نهه کې اوس دا او دا حدونه دي کې دواړه ضرب دی آی ضرب آی څلور بر نهه منفي دوه منفي څلور بر نهه جمع اته بر نهه جمع یو ضرب اوه بر نهه اوه بر نهه او دا به مساوي شي څلور و اته دولس او اوه نولس نو نولس بر نهه یې څه شو ارتسام شو څه شو ارتسام دا مې د واحد وکتور پیدا کولو مخکې پیدا کړو داسې هم کولی شئ مخکې اول مې چې حل کړو ا ډاټ بي دا مساوي کېږي ا بي کوساین تیتا ا کوساین تیتا ا بي دی بیا ضرب بي نو ا ډاټ بي پیدا کوي په بي ویشئ تاسو ته به د ا وکتور ارتسام درکړي
د دې فرمول نه هم استفاده کولی شئ، د دې فرمول نه هم استفاده کولی شئ. بس به وي انشاءالله. الله دې وکړي په درس باندې څنګه وای پوه شوي وای. الله حافظ و ناصر.